السلام علیکم زما پښتنو ورونو خویندو ستاسو کور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره زما ورونو خویندو ما خپل شعرونه لیکلي دي نو زه هغه تاسو سره شعر کول غواړم او ستاسو په خدمت کې هغه وړاندې کول غواړم امید دی چې ستاسو به خوښ شي نو وویرئ په غور سره چې پوه شئ پې داسې نه چې بیا وایي چې شعرونه بیکارو د ژوند او زندګۍ خبرې مه کوه ما ته د مستۍ خبرې مه کوه د ژوند او زندګۍ خبرې مه کوه ما ته د مستۍ خبرې مه کوه دغه زندګي خو یو مهلت دی بس د دغې دنیاګۍ خبرې مه کوه ښه دې عاجزي ده ای زړګیه بس ښه دې عاجزي ده ای زړګیه بس ما ته د سیالۍ خبرې مه کوه وغواړه معافي د ګناهونو نه انسانه د لویۍ خبرې مه کوه وغواړه معافي د ګناهونو نه انسانه د لویۍ خبرې مه کوه په دې دنیا نشې پتا حرامې دي په دې دنیا نشې پتا حرامې دي ته د خمارۍ خبرې مه کوه ای رقیبه مونږ لکه فایده راکولی نشې ای رقیبه مونږ لکه فایده راکولی نشې نو هسې د ورانۍ خبرې مه کوه ای رقیبه مونږ لکه فایده راکولی نشې نو هسې د ورانۍ خبرې مه کوه ما ته ښه معلومې ای رقیبه ته ما ته د خپل ځان د صفایۍ خبرې مه کوه زړه زه پښتنه ځان سره دا وایمه دې خلکو ته نورې د راستۍ خبرې مه کوه زه پښتنه ځان سره دا وایمه دې خلکو ته نورې د راستۍ خبرې مه کوه ښه پوهیږي خو نه پوهیږي ناجانه دي ښه پوهیږي خو نه پوهیږي ناجانه دي ته ورته د هغې دنیاګۍ خبرې مه کوه چې سخت وخت کې پرېږدي یوازې ته چې سخت وخت کې پرېږدي یوازې ته د دغسې دوستۍ خبرې مه کوه چې مال دولت او لاس او جیب ته ګوري ستا د داسې خپلوانو خپلولۍ خبرې مه کوه ډېر چې تکبر کې وي هغه انسان مې نه لګي ځان ته چې ډېر لوی وایي هغه کسان مې نه لګي نو دا څه شعرونو زموږ پښتنو زموږ وروڼو خویندو چې ستاسو په خدمت کې ما وړاندې کړ امید دی چې ستاسو به خوښ شي او دې سره تاسو نه اجازت غواړو همیشه په رنګ دې دعا سره چې چرته اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ د الله په حفاظت کې اوسئ په لوی الله م سپارم د الله په امان